بد خبر محمد نبی استعفا ورکوي. ګران ولیدونکو السلام علیکم. افغان مشهور آلراونډر نبی ساحل له ټیسټ کرکټ استعفا ورکوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې سره مل مدیر نظیم جار عبدالرحیم زی د دې خبرې پخلی کړی دی. د ښاغلي جار په خبره د کرکټ ملي لوبډلې دغه مشهور لوبغاړی آلراونډر محمد نبی ساحل اوس مهال د بنگلاديش په وړاندې خپله وروستۍ لوبه ترسره کوي. د نظیم جار عبدالرحیم زی په خبره نبی ساحل به د روانې ټیسټ لوبې په پای کې د افغانستان لپاره له ټیسټ کرکټه خدای پاماني وکړي. د یادونې وړ ده چې نبی ساحل په داسې مهال کې له ټیسټ کرکټ استعفا ورکوي چې افغانستان په 2018 کال کې له کرکټ نړیوالې شورا د بشپړ غړیتوب اخیستلو وروسته تېر کال له هند سره لومړۍ تاریخي ټیسټ لوبه ترسره کړې وه. نبی ساحل د افغانستان لپاره په ترسره شوي درې واړو ټیسټ لوبو کې د هند، آیرلینډ او بنگلاديش په وړاندې لوبه ترسره کړې او په دغه لوبو کې په ترسره شویو 5 اننګزونو کې د پام وړ کارګردګي نه ده کړې او 3 ځله په 0 هم سوځېدلی دی او په ټیسټ کرکټ کې د منډو او سد 15 دی. که څه هم د محمد نبی د استعفا لامل نه دی معلوم، خو داسې ویل کیږي دا چې ټیسټ کرکټ ډیر وخت نیسي او پوره تمرینات غواړي. برعکس د محمد نبی فوکس په شل اوریزو او یو ورځنیو لوبو او ترڅنګ په تجارتي لیګونو باندې دی. نو د دې لپاره چې ټیسټ کرکټ د محمد نبی د تجارتي او لنډ فارمټ کرکټ لپاره مشکل پیدا نه کړي، دا پریکړه کړې. بل ځینې نور خبرونه چې تر موږ را رسېدلي دي هغه دا دي چې محمد نبی په هیواد کې د بد امنیتي وضعیت او نورو ستونزو له امله له خپلې کورنۍ سره انګلستان ته کډه کوي، خو دا خبره لا تایید شوې نه ده. په هر حال تاسو د محمد نبی د استعفا په هکله څه نظر لرئ؟ تاسو په نظر آیا محمد نبی سمه پریکړه کړې او که نه؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.